دا په کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ د پشت په سیمه کې له پاکستان هېواد څخه د راستنو شوو پنغالی دی. په دې پنغالي کې له میاشتو 255 کورنیو سره د جلاله خیریه بنسټ له لورې د خوراکي توکو مرستې ترسره شوې. د جلاله مرستندوی بنیاد چې په تیر کې هم د خپلو هېوادوالو په بېلابېلو برخو کې لاسنیوی کړی دی، لازمه یې وګڼله چې نن د پشت د سرکاڼو ولسوالۍ د پشت په کم کې چې دلته 255 راستنه شوي هېوادوال دلته میشت دي، هغوی ته 6 قلمه خوراکي مواد چې په دې کې اوړه، وریجه، غوړي، شین چې لوبیا شامله ده دوی ته توزیع شول. بل پلو مرستې ترلاسه کوونکي په ورته مرستو ټینګار کوي او له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د دایمي سرپناه اسانتیاوې ورته چمتو کړي. موږ د جلاله اسسټنټ فاونډیشن ډیره زیاته مننه کوو چې موږ سره دا همکاري وکړله او موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه کوو، دا ریکویسټ یې لرو چې دلته موږ له د دایمي یو سرپناه ځای دغه کړي چې پراجیکټس چې کوم دی هغې موږ ته کار برابر کړي. او زموږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو، دلته جمع دی، یخني ده، ماشومان د یخني نه ډېر خراب شو، نو موږ د ډېر زیات مشکل سره مخامخ وو. موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه کوو چې هغې موږ ته یو دایمي ځای برابر کړي. کومې مرستې چې زموږ کوم مشرانو کړي دي او کوم ادارې کړي دي، د دې نه موږ یو جهان مننه کوو. او بیچارهګان ډېر په مشکلاتو کې پراته وو، ډېر په ستونزو کې پراته وو. څه ناڅه د دې دغه زمینه برابر شوله چې څو ورځو دپاره، یو میاشت دپاره دا پیکج وشو او دا تکلیف یې څه ناڅه مشکلات یې حل شول. او زنانه دي، ماشومان دي، واورې دي، بارانونه دي او مخې ته د بارانونو موسم هم را روان دی. موږ د مؤسساتو مرستندویه او د اسلامي امارت او دولت نه دا غوښتنه چې موږ ته د سرپناه ځای راکړي او موږ سرپناه کې دغه کې کوشش وکړو چې موږ له سرپناه ځای جوړ کړي. د یادولو وړ ده کونړ ته تر دې مهاله له پاکستان هېواد څخه په جبر نږدې 10,000 کورنۍ راستنې شوي چې څه یې په خپلو مینو او ځینې کورنۍ په جوړو شوو پنغالو کې استوګنه کوي.